ژمن شننه ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دیني علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه. ساري ناروغي هغه ناروغي ده چې میکروب له یو شخص نه بل شخص ته سرایت کوي. ناروغي د بدن یا د مغزو غیر نورمال حالت دی چې د نارامۍ، ناهوساینې د بدن په ژوندپوهنیز حالت کې خنډ او د ناسم کار لامل او سبب ګرځي. خو د دې ترڅنګ ناروغ او د هغه اړوند چاپریال کې خلکو ته د ناخوښۍ او ځورېدنې او د ناروغۍ د لیږدېدنې سبب هم کیدای شي. ساري ناروغي څه ته ویل کیږي؟ د دغه ناروغۍ د انتقال لارې کومې دي او څنګه له ساري امراضو ځان او ټولنه وساتو؟ دا او د ته ورته پوښتنه به مو نن ژمن شننه خپرونه ځواب کړي. زموږ سره د بحث میلمانه دي رنځورمل ډاکټر ظفرخان حیدرخیل او ترڅنګ د ماشومانو متخصص ډاکټر فیروز تلاش. اوریدونکو دغه خپرونه ژمن راډیو ترڅنګ ژمن شننه خپرونه ده چې د یونسکو په همکارۍ ترسره کیږي. ډاکټر صاحب فیروز تلاش او ترڅنګ رنځورمل ډاکټر ظفرخان حیدرخیل، تاسو دواړه ته په خپرونه کې هرکلی کوم. ډاکټر صاحب رنځورمل ظفرخان حیدرخیل، لومړی پوښتنه تاسو ته راجع کیږي، ساري امراض کوم امراض ته ویل کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي خدای په نامه تاسو ته د تاسو د ژمن رادیو تلویزیون ټولو اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. بالکل درمن صاحب، ساري ناروغۍ هغه ناروغۍ ته ویل کیږي کومې چې د یوه انسان څخه بل انسان ته سرایت کوي او په مختلفو ډولونو سره په جامعه یا په ټولنه کې منځته راځي. مثلا بعضې ناروغۍ دي چې په دې کې د تنفسي سیستم یا هم د هضمي سیستم او ځینې د وینې په واسطه، همدارنګه بعضې د پوستکي په واسطه، همدارنګه بعضې د جنسي اعضاو په واسطه سره یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي او ساري ناروغۍ منځته راوړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. د ساري امراضو ډولونه کوم دي؟ بالکل ساري امراض مختلف ډولونه لري، لکه د دې نوع په همغه میکروب پورې تړلی شي. مثلا که چېرته یوه ساري ناروغۍ د بکتریا په واسطه منځته راغلې وي، لکه موږ چې ټایفاید ورته وایو یا تراټکي، او یا همدارنګه مثلا د هغه چې د بروسیلوسیس کوم چې د غواګانو څخه انسانانو ته د تراټکي انتقالوي، او د ټایفاید چې دی دا خپله د انسانانو تراټکي ده او بروسیلوسیس د غواګانو نه انسانانو ته تراټکي یا ټایفاید ده. همدارنګه کولرا ده چې دا هم د یوې خاص بکتریا په منځته سره منځته راځي، او همدارنګه بعضې نوره هغه دي بکتریاوې دي چې په انسانانو کې خصوصا ماشومانو کې په هضمي سیستم کې ساري ناروغۍ منځته راوړي، او همدارنګه بعضې بیا تنفسي سیستم پورې ریلیټډ دي یا تړلي دي، مثلا لکه شری شو یا شنه ټوخولې شوه، همدارنګه انینکۍ چې په ماشومانو کې پیدا کېږي، مونږ چکن پاکس یا سمال پاکس ورته ویلی شو، هغه ناروغۍ هم د تنفسي سیستم د لارې منځته راځي. او په همدې ډول سره یوه بله خطرناکه ناروغي چې زموږ او تاسې په جامعه ټولنه کې زیات مقدار سره لیدلی کېږي هغه ټي بي دی یا توبرکلوز. توبرکلوز بیا په هضمي سیستم د لارې هم انتقالیږي. اوس مثلا که چېرته یو ماشوم یا مثلا د غوا شیدې نه استفاده کوي، هغه شیدې سمې پاستورایز شوي نه وي، کیدای شي چې د ټي بي انټرایټس ناروغي منځته راوړي. او همدارنګه د ټي بي ناروغي په تنفسي سیستم پورې هم تړل ده. مثلا یو د کنټکټ اجرا شي، مثلا یو ناروغ دغه فعال ټي بي ولري او هغې سره ماشوم کنټکټ ولري، نو هغې د تنفسي سیستم د لارې هم انتقالیږي. همدارنګه د وینې د لارې مثلا بعضې ساري ناروغۍ ډول مثلا تور زیړی چې ورته وایي، یا هم سپین زیړی چې موږ ایچ سی وي ورته وایو، ایچ بي اس ورته وایو، همدارنګه ایډز ناروغي چې یوه خطرناکه ناروغي ده او زیات تعداد سره مرګومیر لري، دا بل قسم دی چې هغه د وینې د لارې انتقالیږي. او همدارنګه دا ناروغۍ چې دي د کومې د وینې د لارې دې ته موږ د ایس ټي ډي هم ویلی شو، ځکه سیکسوال ترانسمیټډ ډیزیز موږ په خپله طبي اصطلاح کې ورته وایو که نه. لکه متخصص صاحب پیروز تلاش ته هم په دې باندې ښه معلومات شته، دی به هغه درکې وضاحت. خو خبره دا ده چې دا
دا سیکسوال ترانسمیټډ ډیزیز هغه ناروغی دی چې مثلا که چېرته یو پلار یا یو خوند د تور زړی ولري یا د سپین زړی ولري یا ایډز ولري، هغه کولی شي چې د جنسي لارې څخه خپل زنانه ته یا خپلې ښځې ته هم ورڅخه انتقال شي. نو د څومره چې انتقالیږي یا مثلا ډولونه یې په دې هغه پورې تړلی دي، په میکروب پورې، مثلا فنګس وي یا مثلا بکتریا وي یا وایرس وي یا هم پروتوزوا وي. ډېره مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. د ماشومانو متخصص ډاکټر سیف فیروز، تر ټولو ګواښمن کومې سري ناروغۍ دي؟ هغه ناروغۍ چې له نورو ډېرې سري دي یا زر انتقالونکي وي، هغه کومې ناروغۍ دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ژمن راډیو ټولو اورېدونکو او محترم استاد رنځورمل ډاکټر ظفرخان حیدرخیل صاحب او ستاسو په اجازه، د ساري ناروغۍ خو رنځورمل صاحب مخکې وضاحت ورکړه، په ډېر ښه شکل سره وضاحت ورکړه. مختلف ساري ناروغۍ دي. نظر انتقال او ګواښ ته بیا دوی فرق لري. بعضې ناروغۍ ډېرې ساري نه وي، یعنې ډېرې نه انتقالېږي، د هغوی سرایت بیا فرق کوي. خو بعضې ناروغۍ بیا زر انتقالېدونکي دي. مثلا په اوس وخت کې میزل یا شری دا یوه ډېره تیزه سرایت کوونکې ناروغي ده، په ماشومانو کې ډېره رامنځته شوې ده، زیات سرایت کوي. نو په اوس وخت کې شری یا میزل چې دی په ماشومانو کې تر ټولو ډېره سرایت کوونکې او ګواښونکې ناروغي ده چې مختلف اختلاطات رامنځته کوي. ډېره مننه. ساري ناروغۍ له یو انسان څخه بل انسان ته څنګه خپرېږي؟ وړاندې ډاکټر صاحب رنځورمل هم پرې خبرې وکړې، د ځینو برخې ده یادونه وکړه. هغه برخې چې پاتې وي هغه کومې برخې دي؟ بالکل. د ساري ناروغۍ انتقال د مختلفو لارو نه صورت نیسي، چې بعضې د ډراپلیټس یا د قطرو په شکل مثلا د ټوخي یا د پرنجي له لارې انتقالېږي، چې د تنفسي سیستم له لارې انتقال دی. بعض د مستقیم تماس له لارې انتقالېږي، چې مستقیم تماس له لارې رنځورمل صاحب هم په دې ته اشاره وکړه، چې هغه مثلا د لاسونو تماس دی، د سترګو تماس دی، د خولې یا د لاړو تماس دی او جنسي تماس دی. او بعض ناروغۍ بیا په د هضمي سیستم له لارې انتقالېږي، چې هغه معمولا په غذا موادو کې کله چې ماشوم یا ناروغ ملوث لاسونه خولې ته یوسي د هغې د لارې انتقالېږي. نو مختلفې لارې دي د ساري ناروغۍ د انتقال لپاره. کور ودان تشکر. ډاکټر صاحب رنځورمل حیدرخیل، د ساري ناروغیو خپرېدل ټولنه ته کوم بد عواقب لرلی شي؟ بالکل. که چېرته موږ تاسې د WHO یا د ورلډ هیلث ارګنایزیشن نړیوال صحي سازمان ګایډلاین موږ وګورو، نو په هغې کې دغه شیان ټول ښه په ډیټایل یا په وضاحت سره دغه کړي دي چې ساري ناروغۍ په ټوله دنیا کې یا په ټول جهان کې بالاخره زموږ په مملکت کې ډېر زیات مرګومیر لري او ډېر زیات مصارف لري. نو همدا وجه کیدای شي چې دا تر ټولو خطرناکې ناروغۍ دي او ډېر په کم وخت کې او په ډېر سخت حالت کې مریضان هغه کولی شي. او بله خطرناکه حالت دا دی چې د دوی سرایت ډېر صورت نیسي، یعنی دا د دې کنټرول کول یا کمیونیکیبل کول یو څه مصارف او اقتصادي او مالي مصارف ته ضرورت لري. نو په دې لحاظ دا ډېرې خطرناکې ناروغۍ دي او د موږ د جامعې غړي د مرګ ګواښ سره هم مخامخ کولی شي او معیوب کولی هم شي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. درنو اورېدونکو، ژمن خپرونه ده او تر څنګ ژمن شنن البته د ژمن راډیو څخه خپرېږي، چې د یونسکو په همکارۍ دغه خپرونه تاسو ته وړاندې کېږي. زه درمان یم، زما سره تر څنګ د ماشومانو متخصص ډاکټر فیروز تلاش او تر څنګ یې رنځورمل ډاکټر ظفرخان حیدرخیل را سره دي. ډېره مننه ستاسو له دواړو نه. ډاکټر صاحب رنځورمل، ولې ځینې ساري ناروغۍ چې انسانانو ته یې زیان هم ډېر دی، لکه تاسو چې وړاندې یادونه وکړه تبرکلوز یا ټبی، چې هغه خلک ولې زموږ په ټولنه کې ډېر عادي نیسي؟ بلې، که چېرته موږ تاسې وګورو نو د خپل ځان ساتن فرض دي. لکه مثلا یو څوک چې د خپل د صحت او د خپل زیان باید پوره توجه وکړي، او ځکه چې د صحت یا پاکوالی چې وایي نیم ایمان دی، نو دا ډېر ضرور خبره ده. زموږ په وطن کې متاسفانه اکثرا خلک همدغې ته داسې د هغه په سترګه نه ګوري او په کمزوري سترګه ورته ګوري او خطرناکې نه بولي، در حال کې چې دغه ناروغۍ ډېرې خطرناکې دي
او ډېر زر سرایت کولی شي یو بل ته او ډېر زیات مرګومیر لري. نو همدا وجه ده چې وفیات هم زیات دي او دغه هم زیات دی، مرګومیر هم زیات دی. نو دا خبره زمونږ په خلکو پرې تړلې ده چې ولې دوی هغه ته ګوري. خو مقصد دا دی چې مونږ ته خپل دین اسلام او طبابت دا اډر کوي، دا خبره کوي چې باید مونږ صفایي وکړو او د خپل ځان د کلي د منطقې د کور د کوڅې د ټولو د نظافت خیال وساتو، د پاکوالي خیال وساتو تر څو چې موږ د بعضې ناروغیو څخه په امن کې پاتې شو. مثلا موږ که چېرته منظم اودس ولرو، لاسونه په صابون پرېمینځو، اودس وکړو، پاک صفا اوبه استعمال کړو، نو غالب ګمان دی چې د ډېرو ناروغیو د مخنیوی به شوی وي، خصوصا د غذا خوراک په وخت کې یا هغه وخت کې چې مثلا تشناب نه د راوتلو په وخت کې باید سړی منظم اودس وکړي، استنجا وکړي، لاسونه پاک په صابون پرېمینځي. نو په دې همداسې ماشومانو حفظ الصحه باید مراعات شي، فردي حفظ الصحه مراعات شي او د منطقې د کلي د کوڅې حفظ الصحه مراعات شي. نو په دې لحاظ سره موږ بیا کولی شو چې د زیاتو ناروغیو مخنیوی مو کړی. کور ودان تشکر. ډاکټر صاحب فیروز تلاش وړاندې رنځورمل صاحب یادونه وکړه د کولرا ناروغي. کولرا څه ډول ناروغي ده، په کوم وخت کې پیدا کیږي او تر ډیره د کومې طبقې یا د کوم عمر خلک په دغه ناروغي باندې ککړېږي یا دغه ناروغي د دوی لپاره ډیره مضره ده؟ بالکل درمان صاحب، کولرا چې دا د هضمي سیستم یو ناروغي ده چې معمولا ماشومان په دې باندې ډېر اخته کېږي او په هضمي سیستم کې په دې کې اسهالات او استفراقات رامنځته کېږي، شدید اسهالات وي په ماشومانو کې. دا یوه بکټریایي ناروغي ده، د بکټریا له وجې رامنځته کېږي. په ماشومانو کې شدید اسهالات رامنځته کېږي، د اوبو کموالی په ماشومانو کې رامنځته کېږي، استفراقات ورسره وي او معمولا اسهالات یو بلرونکي اسهالات وي چې کولرا معمولا د ګرمۍ په موسم کې د اوړي په موسم کې زیات رامنځته کېږي. ډېره مننه. که په عموم کې د ناروغۍ لاملونه راته وښیي، لکه وړاندې تاسو پرې یادونه کړې وه، ناروغۍ د ژمي په موسم کې زیاتې وي، د اوړي په موسم کې زیاتې، په کوم موسم کې زیاتې او ډېر لاملونه څه کېدای شي؟ بالکل درمان صاحب، مختلف ناروغۍ په مختلفو موسمونو کې رامنځته کېږي. ځینې خاص ناروغۍ ځینې خاص سیستم فصلونو ته یا موسمونو ته ځانګړي شوي وي. مثلا که موږ د تنفسي سیستم ناروغۍ په نظر کې ونیسو، معمولا سینه او بغل یا د برانکیولون التهاب چې هات برانکیولیټ ورته وایي، دغه ناروغۍ معمولا په مني او په ژمي موسم کې ډېره رامنځته کېږي. خو ځینې ناروغۍ مثلا تاسو مخکې یادونه وکړه کولرا او یا اسهالات د هضمي سیستم ناروغۍ، دا بیا معمولا د اوړي په موسم کې رامنځته کېږي. ډېره مننه. ډاکټر صاحب، عموم کې د سري ناروغۍ په برخه کې چې دغه زموږ تاسو دغه ټولنه یوه بې احتیاطي په دې برخه کې دوی یوه بې احتیاطي رامنځته کېږي، دوی هره ناروغۍ ته دوی په یوه عادي سترګه ګوري. ولې زموږ ټولنه په دغه ډول شرایطو کې چې یوه ناروغي ډېره ګواښمنه وي، هغه د مړینې سبب کسي، ولې دوی بیا هم دغه ناروغۍ ته په ټیټه سترګه یا په عادي ډول ګوري؟ بالکل درمان صاحب، څو علتونه کېدای شي چې زموږ خلک د ناروغۍ په مقابل کې بېغوري کوي. ناروغي چې دا د انسان دښمن دی، نو د دښمن په مقابل کې باید انسان فوق العاده اهتمامات ونیسي. زموږ په ټولنه کې د ناروغۍ په مقابل کې بې احتیاطي ډېر علتونه لري چې مختلف مهم علتونه چې دي، مهم فکټورونه چې دي، هغه د اقتصادي فقر دی او د خلکو د پوهې د کچې کموالی دی. معمولا د خلکو پوهه چې د اجتماعي پوهه د خلکو کمه ده. د ناروغۍ په مقابل کې دوی حفظ الصحه نه مراعات کوي. مخکې رنځورمل صاحب یادونه وکړه، دوی د ناروغۍ په مقابل کې ماشومان نه ساتي، اهتمامات نه نیسي او همدارنګه دوی اقتصادي ستونزې دي. نو کله چې ماشومان ناروغان شي، نو د دوی د اقتصادي ستونزو له کبله هم ناروغي تر یو څه وخته پورې پاتې کېږي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. رنځلمر صاحب، تر ډېره دغه ناروغۍ چې دي، ساري ناروغۍ، په اطرافي سیمو کې زیاته پیدا کېږي که په ښاري سیمو کې؟ بلې درمان صاحب، ناروغۍ خپله په ټولو هغو ځایونو کې پیدا کېدای شي چې هلته د انسانانو ګڼه ګوڼه زیاته وي، مثلا ازدحام زیات وي. مثلا په یو کور کې په یو اتاق کې ډېر کسان اوسېږي، نو که چېرته په دې کې یو ناروغ شي،
ډېر په اسانۍ سره بل انسان ته هم انتقالېدای شي. لکه مخکې محترم متخصص صاحب پیروز تلاش خبره وکړه چې مثلا د ټوخي یا د پرنجي د لارې اوس مونږ که چېرته د تنفسي سیستم کوم مریض یا ناروغ په کور کې ولرو هغه چې ټوخی او پرنجی ولري، اوس د توبرکلوز که یو مریض مونږ ولرو هغه وټوخیږي مثلا خپل ډراپلیټ یا قطرات د تنفسي سیستم څخه خارج کی او خدای نخواسته هغه بیا چیرې لاړ شي یا مثلا وفات شي، نو د هغې د وفات نه تر 2 کلو پورې میکروب په کوټه کې پاتې کیدای شي. نو تر 2 کلو پورې هغه میکروب را ولاړیږي او په هغه اتاق کې نور خلک هم پخته کولی شي. هغه خلک مثلا که ماشومان وګورو یا زاړه کسان چې معافیت سیستم یې ښکته وي چې دې ته موږ په خپله طبي اصطلاح کې متخصص صاحب ناست دی دې ته موږ کنټکټ وایو. کنټکټ موجودیږي او ماشوم کې یا په مریض کې د توبرکلوز ناروغي منځته راتلی شي. نو د دې لپاره مشخص ساحه نه ده معلومه. او بعضې ناروغۍ دي چې په بعضې منطقو پرې تړلې وي، مثلا په غرنۍ منطقو کې مثلا نریزي کې یو وخت موږ خبر شو چې هلته د کولرا ناروغان پیدا شو. کله چې بررسي وشوه هغه سامپل واخیستل شو، مرکزي لابراتوار ته ولېږل شو، د کولرا میکروب تثبیت شو. نو بعضې ناروغۍ دي چې په هغه منطقو پرې تړلې دي، خو زیاتره یې په ازدحام پرې تړلې دي او د خلکو په شخصي یا پردي او همدارنګه د کور په حفظ الصحه پرې تړلې دي. که چېرته موږ ښه انفیکشن پریونشن یا د انتان مخنیوي او اصول مقررات حفظ الصحه مراعات کړو نو باور ولرئ چې زه په غالب ګمان ساتلی شم چې ساري ناروغیو مخنیوی صفر کیږي. ډیره مننه کور ودان درنه اوریدونکو، ژمن راډیو ده او ترڅنګ ژمن شننه خپرونه ده چې موضوع مو ساري ناروغۍ او ټولنیزه بې احتیاطي ده، د یونسکو په ملاتړ خپریږي. لنډه دمه ده، له هغې وروسته بیا هم زموږ سره پاتې شئ. ژمن شننه ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دینی علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه. ښه اورېدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. ژمن راډیو ده او ترڅنګ ژمن شننې خپرونه ده چې د یونسکو په همکارۍ وړاندې کیږي. زموږ سره قدرمن متخصصین ډاکټر صاحب فیروز تلاش او ترڅنګ یې رنځورمل مظفر خان حیدرخیل را سره دي. خپرونه بیا هم موږ یادونه کوو چې طبي خپرونه ده، ساري ناروغۍ او ترڅنګ یې ټولنیزه بې احتیاطي. ډاکټر صاحب فیروز تلاش، آیا داسې ناروغۍ هم شته چې له انسانانو څخه حیواناتو او له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي؟ بالکل درمان صاحب، مختلف ناروغۍ دي چې د حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. لکه مخکې چې رنځورمل صاحب اشاره وکړه، بروسلوزز یې وښوده. بروسلوزز معمولا دا د غواګانو ناروغي ورته وایي چې دا د غواګانو څخه انسانانو ته انتقالیږي. معمولا په هغه حالت کې کله چې شیدې په سم ډول پخې نه شي، کله چې یو حیوان بروسلوزز ولري نو د خامو شیدو یا د سم ډول نه پخې شوي شیدو له لارې انسان ته انتقالیږي. همدارنګه یوه بله ناروغي ده ټوکسیپلازموزز ورته وایي، چې بیا په عامه اصطلاح کې خلک د پیشوګانو ناروغي ورته وایي چې دا هم د حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. نو مختلف ناروغۍ شته چې د انسانانو او د حیواناتو ترمنځ یو بل ته انتقالیږي او ناروغۍ او اعراض یې رامنځته کوي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. رنځورمل صاحب، شرح د ساري ناروغۍ په برخه کې څومره ګوښمن دی؟ تاسو وړاندې پرې یو نظر یا یو برخه باندې تاسو خبرې وکړئ. بالکل درمان صاحب، شرع ناروغۍ ته متخصص صاحب پیروز تلاش اشاره وکړه. دا ډیره خطرناکه ناروغي ده، خصوصا په هغه ماشومانو کې چې واکسین نه وي شوي او یا دا چې معافیت سیستم یې ښکته وي، کمزوري وي، یا دا چې سوی تغذي وي، یا دا چې مثلا د هغوی د وجود مقاومت کم وسیږي، یا دا چې هغه د زړه د سوري ناروغۍ ولري یا نور داسې پرمختللې ناروغۍ ولري، نو په هغې کې د شر ناروغۍ ډېر خطرناکه سیر ورکوي او خطرناکه اختلاطات ورکولی شي. مثلا بعضې وخت که چېرته یوه زنانه په شر باندې وخته شي او هغه حمل ولري، کیدای شي چې د سک سبب وګرځي، یعنې خپل
حمل د لاسه ورکړي، ابرشن سبب وګرځي. همدارنګه په ماشومانو کې د ثانوي امراضو مثلا د نمونیا یا د سینه بغل، همدارنګه د سترګو د ناروغیو او د هضمي سیستم د ناروغیو او د تنفسي سیستم د ناروغیو، همدارنګه د دماغ چې موږ په عامه اصطلاح کې انسیفالایټس یا مننجایټس ورته وایو، د هغې ناروغیو د منځته راتلو سبب وګرځي او خدای نخواسته ماشوم ډېر د خطرناک عواقبو سره مخامخ کړي. نو شره یوه ساري حاده انتني ویروسي ناروغي ده چې زموږ په منطقه کې یا زموږ په وطن کې نن سبا په دې باندې واقعیات هم ډېر شوي دي. لکه متخصص پیروز تلاش خبره وکړه چې په دې هغه کې د دوی د دې ویروسونو ته زمینه مساعده کېږي چې خپل کالونی یا مثلا خپل انتشار هغه کې مثلا مریضي زیاته په جامعه کې په وطن کې رولي. نو ښه خبره ده چې خلک دې ته متوجه اوسېږي او خپل ماشومانو ته په خپل وخت او زمان سره واکسین ورکړي او د نورو ساري ناروغیو څخه هم مخنیوی وشي. مثلا که چېرته یو ماشوم پیدا شي نو د هغې اول ورځو کې مثلا تر 7 ورځو پورې د توبرکلوز واکسین، همدارنګه د پولیو واکسین چې د خولې د لارې ورکولی کې پولیو او توبرکلوز واکسین د ستنې د لارې ورکولی شي، هغه باید تطبیق شي. بیا میاشت بعد یا 3 میاشتې بعد همدارنګه تر 9 میاشتنۍ پورې منظم د 10 ساري ناروغیو واکسین باید ماشوم ته ورکړی شي تر څو په آینده کې دغه ناروغۍ مثلا د ماشوم په عذاب نه کړي یا مثلا خطرناک عواقب ورنه کړي او خدای نخواسته د مرګ و میر سبب ونه ګرځي. نو باید واکسین ورته ورکړل شي او د هغې مخه ونیول شي تر څو په آینده کې بیا د خطرناک عواقب سره مخ نه شي. ډاکټر صاحب دغه تاسو د شرعي ناروغۍ په اړه موږ تاسو خبرې وکړې. شرعي ناروغي څو ډوله لري او ترڅنګ یې د کومه عمر خلک په دغه ناروغي باندې ککړېدای شي؟ که یو کس په دغه ناروغي باندې یو ځل ککړ شي یا دغه ناروغي باندې یو ځل ونیول شي دوباره هم امکان شته؟ بله، د شرعي مختلف ډولونه لري چې موږ کتابونو کې اکثرا 3 قسمه اقسام ورکړي دي. یو هغه شرعي دی چې مثلا یو ماشوم دی هغه د مور شوده یا واکسین یې اخیستی دي که نه، کله چې شرعي پرې راشي نو دا په اټیپیکل شکل ورباندې تېرېږي، اعراض او علایم شدید نه دي. بلې یو داسې شرعي دی چې مثلا هغې ته موږ موډیفاید ډول وایو یا نوع ورته وایو چې هغه کله یو ماشوم د شرعي ناروغ سره تماس پیدا کړي او 3 ورځو کې واکسین ورته ونه رسېږي، هغې دپاره امکانات موجود وي امیونوګلابولین تطبیق شي. نو دا شرعي هم که راشي دغه د اټیپیکل په شکل په ماشوم باندې سرسري تېرېږي او کوم خطرناک عواقب نه ورکوي. مازې یو عادي تبه، ټوخی او پرنجی مثلا لکریمیشن یا د سترګو التهاب موجود وي، بالاخره شرعي پې تېرېږي. خو دریم ډول ته یې موږ خپل په طبي اصطلاح کې هیمراجیک میزل یا تور شرعي موږ وایو که نه، لکه دغه کوم تڼاکې چې په ماشوم کې په وجود باندې موجودې وي، دغه سکین رش دا داسې وینې تشکل کړی وي لکه د وینې په شکل سور یا تور غوندې خیال ورکوي. نو هغه ډېر خطرناکه شرعي دی او په هغه کې مرګومیر هم زیات دی. که بیا ماشوم پاتې شي هغه بعضې خطرناک اختلاطات هم ورکولی شي. مثلا یو اختلاط دی چې هغې ته موږ ویلی شو سب اکیوټ سکلیروزینګ پان انسیفالایټس، کلونه وروسته دا منځته راتلی شي او ډېر خطرناکه دی او ماشوم په هغې کې خپل ژوند د لاسه ورکولی شي او هغه ماشوم بیا نښه کېږي. همدارنګه تا ویل چې شرعي مثلا په کومو شرعي په هر عمر کې منځته راتلی شي، خو هغه ماشومان چې د مور د شیدو په واسطه تغذیه کېږي په هغې کې امیونوګلابولین انټي باډۍ موجودې دي او د شرعي وایرس ته دا زمینه نه مساعده کېږي چې ناروغي منځته راشي. نو همدا علت دی چې تر 9 میاشتو پورې موږ د شرعي واکسین نه ورکوو، ځکه د شرعي واکسین نه د شرعي د میکروب په مقابل کې که چېرته یو ماشوم د خپل مور شیدو څخه استفاده کوي نو هغه تر 9 میاشتو پورې امیونوګلابولین د هغې ته محافظت ورکوي او د ناروغۍ څخه مثلا ناروغي نه نیسي. خو کله چې 9 میاشتو ته ورسېږي باید دې ته واکسین ورکړل شي چې د هغې دپاره قصبي معافیت په وجود کې پیدا شي. او نور هر عمر کې دا منځته راتلی شي شرعي. ما درته ویل چې که چېرته یو حامله ښځه وي هغه شرعي ونیسي، کیدای شي چې سخت ورکړي، ماشوم یې ضعیف شي او که ضعیف نه شي هم راپورونه داسې راغلي دي، تحقیقات شوي دي چې کله ماشوم پیدا شي هغه بیا یو قسم د زړه د ناروغۍ یا د زړه د سوري ناروغۍ په ماشوم کې لیدلی کېږي. ډېره مننه، خطرناک عواقب لري. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه ډاکټر صاحب. فیروز، ځینې کسان دي په ټولنه کې چې خپله ناروغۍ پټوي، هغه یوه بې احتیاطي ده چې د دوی نه بیا نورو کسانو ته سرایت کړي دغه ساري ناروغۍ. دغه یو څه ډول حالات رامنځته کړي په ټولنه کې، ټولنه ته نور بد عواقب کوم کېدلی شي؟
بالکل درمان صاحب ما مخکې خبره وکړه چې زموږ د خلکو دغه اجتماعي پوهې کچه کمه ده نو په دې اساس ځینې خلک بعضې ناروغۍ پټوي چې معمولا زموږ په هغې کې دغه ایچ آی وي یا ایډز ناروغي چې ورته وایي دغه ډېر خلک پټوي. ایډز یوازې دا نه ده چې خدای نخواسته یو چا د غلط کار کړی وي د هغې له لارې د ته انتقال شوی وي. ایډز کیدلی شي چې د سلمنۍ نه ته انتقال شي مثلا دا چې کله ویښتان جوړوي د ویښتانو د جوړولو په وخت کې ته انتقال شي د خونریزۍ په وخت کې د غاښ د ایستلو په وخت کې یا د غاښ د جوړولو په وخت کې کیدای شي ته انتقال شي. نو دا باید خپل ناروغي پټه نه کړي چې دا دوی د ځان لپاره یو رقم شرم ګڼي یو رقم هغې ګڼي عاري ګڼي نو دغه پټوي. خو بغیر د دې نه ځینې معمولي ناروغۍ هم خلک پټوي مثلا توبرکلوزس دی ټي بي دی ځینې خلک دا هم پټوي. دوی باید ناروغي پټه نه کړي ځکه بیا خلک اهتمامات نه نیسي د ځان لپاره دغه انتقال لپاره اهتمامات نه نیسي نو دوی باید خپله ناروغي پټه نه کړي تر څو په ټولنه کې د دوی شاوخوا ته زیات سرایت ونه کړي. خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب تاسو ته ماشومان ډېر راوړل کېږي البته پیروز کومه برخه کې ډېر ماشومان تاسو ته راوړل کېږي ځکه سري ناروغۍ خو تاسو وړاندې بېلابېلې نښې نښانې تاسو ته اورېدونکو ته وښودلې بېلابېلو هغه لکه ټبی شو او ترڅنګ یې نسناشته شو کولرا شوه شری شو نور شوې ډېر تاسو ته کومې برخه راوړل کېږي کومې برخه نه؟ درمان صاحب دې ورځو کې د شري واقعات بیخي زیات شوي دي د شري ناروغان بیخي زیات راوړل کېږي دې سره په څنګ کې اسهالات او استفراقات چې ګسټرنټرایټس ورته وایي د دغې واقعات زیات شوي دي معمولا په ګرم موسم کې یا په ګرمۍ کې سري ناروغۍ انتني ناروغۍ زیاتېږي نو دې وختونو کې د شري واقعات بیخي زیات شوي دي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. رنځورمل ظفرخان حیدرخیل سیلابونه کومه سري ناروغۍ له ځانه سره لري؟ بلې درمان صاحب تاسې ډېرې ښې ټکي ته اشاره وکړه. کله چې په یو منطقه کې سیلاب راشي نو ظاهره خبره ده مثلا په غره کې راشي په ولسوالۍ کې راشي یا په ښار کې راشي نو په هغه منطقه کې چې انسانان اوسېږي انسانان هم هغوی خپل مثلا حاجت رفع کوي د ډکو متیازو هغه مثلا یو لټرین ځان ته جوړوي یا همداسې یو تشناب ځان ته جوړوي نو کله چې سیلاب راشي سیلاب د هغې لټرین یا د تشناب سره یو ځای کېږي هغه د ځان محتویات ګرځوي مثلا هغه تشناب هغه ځان سره نو تاسې چې کله دغه هغه منځته راشي په دا تشناب کې په زیات اندازه سره د انسانانو په غایطه موادو کې بکتریاوې یا بعضې ویروسونه همدارنګې بعضې میکروبونه وجود لري هغه چې کله د ځان سره واخلي نو بیا دا همدغه اوبه په زرګونو په میلیونونو کلونۍ د میکروبونو د ویروسونو د پروتوزواو همدارنګه د میکروبونو د بکتریاو ځان سره انتقالوي. اوس دغه د سیلاب اوبه یا د سیل اوبه یا د خوړ اوبه که چېرته د آب شمیدني یا د چخلو اوبو سره مثلا د کوهي سره مثلا د چینې سره مثلا د کاریز سره تماس پیدا کی نو په زیات مقدار سره هغه د تشناب میکروبونه د چخلو اوبو ته یا د څو ته یا مثلا د چینې ته یا د کاریز ته انتقالوي نو کوم انسانان چې د هغې څخه بیا استفاده کوي چې تر ډیره وخته پورې هغه میکروبونه د دوی وجود ته انتقالیدای شي. اوس میکروب که په کم اندازه سره د ناپاکو اوبو کې د چخلو په واسطه سره انتقال شي هغه د انسان په وجود کې بیا کلونۍ جوړوي تکثر کوي زیاتیږي ډیریږي او وایرولانس زیاتیږي بالاخره پرمختللې ناروغۍ د ډیر کم میکروب په واسطه سره منځته راتلی شي چې زیات اندازه په هغې کې د لکه متخصص پیروز تلاش چې ویل د اسهالاتو ناروغۍ ډېرې منځته راځي چې ماشومان اسهالات ورکوي. اسهالات هم بیا مختلف ډولونه لري چې یو حاد اسهال دی تر 14 ورځو پورې دوام لري د میکروب په واسطه منځته راځي. بل دا چې 14 ورځو څخه زیات دوام لري خو میکروب په هغې کې نه وي چې هغه بعضې کرانیک ډایریا موږ ورته وایو بعضې ماشومان بعضې مرضۍ دي چې د دوام د 14 ورځو څخه زیات وي او میکروبي منشا هم ولري چې هغې ته موږ بیا پرزسټین ډایریا وایو. دا ټول ډولونه د اسهالاتو په ماشومانو کې راتلی شي دي. البته د سیلاب یا د ناپاکو اوبو
یا هم د ناپاکو خوړو په واسطه سره منځته راځي. ډاکټر صاحب تاسو په خوست ملکي او تخصصي روغتون کې ډېر وخت راهیسې کار وکړ، کومې زیات ناروغۍ وې چې د خوست ټولنه یې ډېره ښکار ګرځېدلې دي، هغه کومې ناروغۍ دي؟ مثلا دا خو که چېرته موږ فکر وکړو په اوړي کې اکثرا دغه بکتریاوو ته زیاته زمینه مساعده کیږي او دا د اسهالاتو د استفراقاتو ناروغۍ منځته راوړي. خو که په ژمي کې وګورو اکثرا د تنفسي سیستم ناروغۍ لکه سینه بغل شو، نمونیا، برانشولایټس یا شناټو خولي چې ورته وایي که نه، دا منځته راځي. اوس بدبخت متاسفانه چې بعضې ناروغۍ په دغه کې کنټرول نشي، زیاتوالی پیدا کړي. مثلا د تنفسي سیستم ناروغي لاړه شي، د دماغي سیستم ته ځان ورسوي، مثلا د مننجایټس یا د انسیپلایټس یا مثلا د دماغي ناروغیو سبب وګرځي، نو په هغې وخت کې بیا خطرناک عواقب ورکولی شي او کیدای شي چې د مرګومیر سبب وګرځي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. فیروز، وروستۍ پوښتنه تاسو دغه کې چې ولې په ټولنه کې خلک ناروغي عادي نیسي؟ زموږ په دغه د خوست عموما په دغه اطرافي سیمو کې تر ډېره بالکل درمان صاحب ما مخکې اشاره ورته وکړه چې د خلکو د پوهې کچه هغه د ناروغۍ په مقابل کې د خلکو ذهني کچه ټیټه ده، نو ځکه دوی ناروغي کمه نیسي، ناروغۍ ته دومره توجه نه ورکوي، ځکه دوی د ناروغۍ د اختلاطاتو نه دي خبر، ځکه دوی د ناروغۍ د بدو عواقبو نه دي خبر، نو ځکه دوی ته ناروغي عادي بریښي. دوی په هغه وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي معمولا چې ماشوم یې تر یو داسې وضعیت ته ورسیږي چې خدای نخواسته هغې بچ کول بیا ډېر سخت کار وي. او دویمه خبره دا چې اقتصادي ستونزې هم شته، زموږ دولتي امکانات د ناروغیو لپاره کم دي او شخصي امکانات د خلکو اقتصادي ستونزو له کبله کمیږي، نو ځکه دوی اول د دې له امله هم کوشش کوي چې ډاکټر ته مراجعه ونه کړي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. د ژمن راډیو د ژمن شننې درانه اورېدونکو، دغه خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. د یونسکو څخه مننه چې دا ډول برنامې د عامه پوهۍ په برخه کې اورېدونکو ته دوی ترتیبوي او له ژمن راډیو څخه یې خپروي. له ماشومانو متخصص ډاکټر صاحب فیروز تلاش او ترڅنګ یې رنځورمل ډاکټر ظفرخان حیدرخیل، تاسو دواړو مننه کور ودان چې زموږ سره په خپرونه کې برخه واخیسته. اورېدونکو زموږ نور خپرونه هم دوام لري، زموږ سره پاتې شئ. مننه له تاسو. ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې. په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي؟ په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دیني علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنې ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه